تکلته دی سلام کوو د مینې سمندره، تکلته دی سلام کوو د مینې سمندره، نړۍ په احترام درته ولاړه د دلبره، تکلته دی سلام کوو د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو رئیس غزنی ولایت ته سفر وکړ. د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو رئیس مولوي شریف الله الهام د یو هیئت په ترڅ کې غزنی ولایت ته سفر وکړ. په دې سفر کې د یاد ولایت والی حافظ محمد امین جان عمري هم ملتیا کوله چې د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ درې پوړیزه ودانۍ چې د تعمیراتو ریاست له لوري چارې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. د تعمیراتو رئیس مولوي شریف الله الهام وویل چې تیر کال د هیواد په کچه 23 ولسوالیو لپاره نوې ودانۍ منظورې شوې دي چې له ډلې د غزنی ولایت اندړو او ناوې ولسوالیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي. هغه زیاته کړه چې یادې ودانۍ په درې پوړیزه کې په 530 متره مکعب ځمکه کې جوړې شوې دي چې یو د غونډو تالار او 28 اداري خونې لري. ضرورت دی د غږ ښکلا دې ته تماشا شور ته ضرورت دی. په تیر کال کې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست 23 ولسوالۍ پلان کړی د ټول هیواد دپاره چې 2 ولسوالۍ د غزنی ولایت د محترم والي صاحب په هڅو باندې غزنی ولایت ته 2 ولسوالۍ ورکړل شوې. دا یقینا د ده خواري او د ده هڅه او د ده پیشنهادونه او بار بار مشرانو ته یې خواستونه و چې غزنی ولایت ته د 23 ولسوالیو نه ټول هیواد په سطحه باندې منظوري شوې 2 ولسوالۍ غزنی ولایت ته ده راوړلې منظوري، لکه یو د ناوې ولسوالۍ وه او یو د اندړ ولسوالۍ چې نن الحمدلله دا د تعمیر د پرانیستې په مراسمو کې قرار لرو. نو الله تعالی د والي صاحب ته هم ډېر اجر ورکړي او خدای پاک د دغه بنسټ یا دغه ولسوالۍ د دې ټول ولایت دپاره د خیر مصدر وګرځوي. الله تعالی د موږ ته نور هم توفیق راکړي چې د دې هیواد نور څومره زخمونه دي، نور څومره دردونه دي او نور څومره ضرورتونه دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړای سو او ټول په وخت باندې اجرا سي. د دغه ولسوالۍ یقیني ادارې ته تشکیلات چې وو، مدیریتونه چې وو، دا اکثره دغسې ګرځېدو، یو ځای به په یو ځای کې ناست وو، مطلب کارونه له مشکل سره مخامخ وو. د دغه په تعمیر په جوړېدو سره د دغه ولسوالۍ الحمدلله ټولې ستونزې له بینه دي. نو له جناب والي صاحب څخه له قدرمن د تامیناتو له رئیس صاحب څخه مننه کوو چې زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړه او دغه تعمیر یې راته جوړ کړو او پر دغه باندې بې اندازه لګښت راغی. نو له دوی څخه یوه دنیا مننه کوو. زموږ مشکلات به انشاءالله الرحمن له دې وروسته ورسره حل شي ټول مشکلات. د غزنی ولایت والی حافظ محمد امین جان عمري وویل لله الحمد په غزنی ولایت کې تر ډېره حده پورې انکشافي پروژې هغه سرته رسېدلي دي، لکه دغه نن ورځ ستاسو شاهد حال وئ چې د اندړ ولسوالي هغه ګټه اخیستنې ته وسپارله شوه، د ناوې ولسوالۍ هم په دې لنډو ورځو کې، او دلته په ولایت مقام کې داخل د ولایت مقام کې یو مسجد په حرام سرای کې یو مسجد او یو 2 تعمیرونه د په هغو باندې هم کار روان، دغه هم کېدی چې په دې لنډ وخت کې ګټه اخیستنې ته وسپارلی شي، او نور دلته کانکریټ او داسې مختلف کارونه به لله الحمد په غزني ولایت کې روان دي. نو تقریبا داسې تر 1500 شاوخوا انکشافي پروژې چې 320 یوازې په ناور ولسوالۍ کې هغه ګټه اخیستنې ته وسپارلی شي. په غزني ولایت کې الحمدلله تقریبا ټولې ولسوالۍ بیا 13 ولسوالۍ لري او الحمدلله په ټولو ولسوالیو کې مکمل امنیت ده. داسې مشکلات ستونزې لله الحمد موږ په غزني ولایت کې نه لرو تر دغه ننه پورې. نو ټول خلک له امنیت نه راضي هم دي او د وخت قمندانان او ولسوالان او د امنیت قمندان دا وخت په وخت باندې ورباندې ګرځي راګرځي. نو الحمدلله د ستونزه مشکل نه لرو په غزني کې. دا 20 کاله مسلسل ولس د طالبانو سره همکاري کړې وه، اوس هم د ولس د مدا تقاضا ده، دا غوښتنه ځینې لرو لکه څنګه چې د دوامداره د اسلامي امارت ملاتړ اوس هم چې د اسلامي امارت په کلکه باندې ملاتړ وکړي او انشاءالله العزیز اسلامي امارت د دوی هر ستونزې ته به انشاءالله رسیدګي کوي.